لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته په خیر راغلی. هلمند کې ماین چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبله اړولې. چاودنه نن سهار د هلمند مرکز لښکرګاه د بشرانو په سیمه کې شوې. یوه امنیتي سرچینه وایي د سړک غاړې ماین چاودنه د هغه کورنۍ پر موټر شوې چې د جګړو له امله مرکز لښکرګاه ته راتلله. هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي پیښه کې د میرمنو په ګډون 9 کسه وژل شوي او 2 ماشومان ټپیان شوي چې ټول یې د یوې کورنۍ غړي دي. ځواک ویلي چې ماین تازه د وسلوالو طالبانو لخوا ښخ شوی و او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اختر نه وروسته یوه اونۍ کې شاوخوا 7,000 سیلانیان نورستان ته تللي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي کوشش کوو چې سیلانیانو ته سهولتونه ایجاد شي. د نوموړي په وینا 30 کیلومتره سړک په خواله کار جریان لري، 20 کیلومتره نور سړک تدارکاتو ته تللی او پاتې سړک به هم د بانک انکشاف آسیایي لخوا تمویلیږي او په 8 هوټلونو کار جریان لري چې په یادو کارونو سره به سیلانیان سهولتونو نور هم برابر شي. د لغمان دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو له لوري سقوط شوه. د راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ له څو ورځې راهیسې د طالبانو له لوري محاصره وه او نن سهار یې نیولې ده. د لغمان والي بیا وایي چې له دې ولسوالۍ سرتیري شاتګ کړی دی، خو امنیتي سرچینې بیا وایي چې له مرکزه د مرستې نه رسېدو له امله هلته میشت سرتیري اړ شوي چې طالبانو ته تسلیم شي او ولسوالۍ ورته پرېږدي. سیمه کې ځینو سرچینو انعکاس ته وویل چې پالیشنګ ولسوالۍ کې هم تېر ماښام له 15 پوستو محلي پولیسو وتلي او پوستې طالبانو ته پرېښي دي. زلمی خلیلزاد وایي که پاکستان د سولې برخه کې ښه رول ونه لوبوي د راتلونکي وضعیت مسؤل به وي. دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.